السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستي خبر راتېږي وخت هم کم دی ملګري ته ډېر پاتې دي. همدومره وایو چې مخکې له دې چې دغې ویاړلې ورځ مبارکي موږ ستر سپه سالار خلیفه صاحب ته ورکړو. هغه کورنۍ هغه کوم دوستان چې دي هغه خواخوږي چې کوم ورسره وو، کوم د سنګر ملګري وو، کوم د شوګیر ملګري وو، کوم د لوږې د تندې ملګري وو. د هغې نه مخکې دغه مبارکي دغه ولس دغه ځوانانو ته ورکړو. تاسو وایئ چې دا خلک بیا منځته راغلل، که تاسو نه وای دا خلک بیا هم هغسې وو چې څنګه وو. نو تاسو وایئ ستاسو سرخندرې وي، ستاسو شپې وي، ستاسو ډوډۍ وي، ستاسو غرمې وي، ستاسو لوږې وي، ستاسو لارې وي، ستاسو نسل پېژانده وه چې دا خلک بیا منځته راغلل. انتظار ته مو نه سپارو، هر هغه څه چې له تاسو سره شریکوو کېدای شي دغه مجلس ته راسي. غاړه خو نه لګوي، خو مشران ما پېژني. نو تاسو که جامونه په سر واړول، تاسو که جامونه په سر واړول، موږ هم غمونه په سر واړول. وګورئ قوت د مینتوب زموږ څنګه به لوی غرونه په سر واړول. ما پورې تور به ستا په تور اوبه شي، زور به د اوسپنې په زور اوبه شي. ما پورې تور به ستا په تور اوبه شي، زور به د اوسپنې په زور اوبه شي. څوک په غر غر بدنامۍ پښېږدي او لا څوک په واړه واړه پیغور اوبه شي. دې کږلېچونو ډېر کاږه وخوړل، اوښې د بار سره نسکور اوبه شي. یو غزل مخکینی و البته بیا یې تازه کومه. یو هارون یو بهلول لښکر یې مات کړ، یو هارون یو بهلول لښکر یې مات کړ، یو یې کند یو یې کچکول. لښکر یې مات کړ، پرمختللو وسایلو کار ورنه کړ، پرمختللو وسایلو کار ورنه کړ. ها د زغرو منځ کې شپول لښکر یې مات کړ. محمد زوی د قاسم مبارک شه، د طرف ماڼۍ شوې چول. لښکر یې مات کړ. پخې ابله اوږدې څڼې ګڼې ګیري، پخې ابله اوږدې څڼې ګڼې ګیري. دا یې تصویر و چې دا ټول لښکر یې مات کړ. پخې ابله اوږدې څڼې ګڼې ګیري، دا یې تصویر و چې دا ټول لښکر یې مات کړ. د دښمن بېکاره غشي یې راټول کړه، خړ څادر و خړ مکول. لښکر یې مات درې ټوټې شعر در سره نوی شریکوم. البته په دې لار شعر روان و. د دوزخونو له تودو لمبو راووتمه، د دوزخونو له تودو لمبو راووتمه، د ازادۍ باد ته ولاړ سوي سینه سره وم. د دوزخونو له تودو لمبو راووتمه، د ازادۍ باد ته ولاړ سوي سینه سره وم. د آینې پر مخ غبار پروت، که زما پر مخ دی حالات توژن دي، تر لږ وخته یارانه سره وم. موږ دا نه وایو، موږ دا نه وایو چې موږ یو د ځمکې پر مخ، خو بل څوک شته چې په لمدو وښو بارودو تړي، خو بل څوک شته چې په لمدو وښو بارودو تړي. په بدنیتۍ چې څوک راغلي سر یې نه دی وړی، په بدنیتۍ چې څوک راغلي سر یې نه دی وړی. دنګو ځوانو دنګو سرونو دلته خم خوړلی، په دې زانګو کې فطرتي داسې لقب پروت دی چې روح ترې نه ځي خامخا ماشې لړم خوړلی. موږ هر یو خو د چا برنځ کتو ته ټیټ نه ګورو، هر یو ګستاخ ته مو د سر سترګې تلې کېږي. د همت دنګې منارې مو تر اوږو ټیټې دي، هرې بلۍ ته د سرونو په پوړی خېږو. خلک زموږ د تندو کرښو ته ښه نه ګوري، خو دومره بد نه یو. دا موښونه مو غربت تور کړي، که د انصاف ترازو ولګېدو ټول شروع شو، دا به ثابته شي چې موږ منپسند خلک یو. که د انصاف ترازو ولګېدو ټول شروع شو، دا به ثابته شي چې موږ منپسند خلک یو. څو ظلمو خلکو د تنقید په نوم ګریوان شکولی، ورداشت کوی شو موږ ته خدای هرڅه سینې راکړي. که اجازت وي نو زه هم دوه درې تنقیده لرم. امید کوم چې د تندو کرښې مو ګونجې نه شي، چې د شرابو په بوتل باندې د چا مهر وي. بند یې کړي، دا هم انساني تخلیق ته زیان رسوي. اوی زه د مذهب په ارتباط خبره نه کوم، دا اثبات شوي چې زنانه مرضونه جوړ شول. که چا د خپل وایټمي بټۍ پلان خنثی کړ،
کچا د خپل وایتمي پټۍ پلان خنثی کړ منګه حضور شو ټوپک ورته په ځمکه کېږدو اوس د همت د مناورو سویرو ته ډډه یو چې توکل په خدای چې زموږ مینې به رنګ کله راوړي خپله په توت وکشي وبچوي رڼا به راکړي منګه سهار په نښه کړی د سپېدو لمنې ته په تیاره کې د بلال غږونه اورو نورې به غونډې شي که خیر د تیارو لمنې نورې به غونډې شي که خیر د تیارو لمنې ډېره مننه